السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په خیر راغلی، ستړي مشئ. زه یم نوید خان نومځی، تاسو د ګورئ د یو کې انګلیش چینل. ډېر خوندور الفاظو په جملو کې د هغې استعمال. نو راځئ چې په نوره تفصیل په ویډیو کې وګورو. زمونږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب هم کړئ، لایک هم کړئ او شیر هم کړئ نور ملګرو ته. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ایک وی هر یو لکه مثال اوس په جمله کې استعمالیږي نه چې هر یو ګړۍ په $15 ده. نو ته به وایې ایک اف د واچ کوست 5 یوزډ. یوز چې دی نه USD دا یونایټډ سټیټ ډالر نه راځي که نه، او کوست وایي قیمت ته، واچ وایي داسې په کم راس کېدو ګړۍ نه ده هغې ته ویلی کېږي. ایک وی هر یو، او دا د هغه چې ده نو دا پی او دا اپ ده، نو دغه جمله برابروي. ایک اپ واچ کوست 5 یوزډ. هر یوه ګړۍ په $15 ده. ایک آپ د واچ کوست 5 یوزډ. هر یوه ګړۍ په $15 ده. ایک آپ د واچ کوست 5 یوزډ. هر یوه ګړۍ په $15 ده. ایک آپ د واچ کوست 5 یوزډ. هر یوه ګړۍ په $15 ده. ایوری وی هر یو، ایوری هر یو ته ویل کېږي او ایک هم هر یو ته ویل کېږي. نو ته وایې چې ما سره هر څه شته. I have everything. I have everything. ما سره هر څه شته. I have everything. ما سره هر څه شته. many ډېر، چې ته وایې زما ډېر ملګري دي. I have many friends. 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 زما ډېر ملګري دي. I have زما دي. all وی ټول، ټول چې وایي ټول دلته راشئ. all of you come here. ټول دلته راشئ. all of you come here. ټول دلته راشئ. all of you come here. ټول دلته راشئ. ویری وی ډېر ته، ډېر ویری. ته وایې هغه ډېر ښه انسان دی. He is very good person. هغه ډېر ښه انسان دی. He is very good person. He is very good person. هغه ډېر ښه انسان دی. He is very good person. هغه ډېر ښه انسان دی. مچ وی زیات، چې ته وایې زما هغه داسې ډېر نه دی خوښ. I don't like him much. زما هغه داسې ډېر نه دی خوښ. I don't like him much. هغه زما داسې ډېر نه دی خوښ، یا زما هغه داسې ډېر نه دی خوښ. I don't like him much. I don't like him much. I don't like him much. زما هغه داسې ډېر نه دی خوښ. یا ته وایې زما دا ځای ډېر زیات خوښ دی. I like this place very much. زما دا ځای ډېر زیات خوښ دی. I like this place very much. زما دا ځای ډېر زیات خوښ دی. I like this place very much. زما دا ځای ډېر زیات خوښ دی. I like this place very much. I like this place very much. also هم معنا ده. also mean هم. ته وایې ته هم راشه. You also come. also پکې راغی. ته هم راشه. You also come. ته هم راشه. You also come. ته هم راشه. یا وایې زه هم در روان یم. I am also coming. زه هم در روان یم. I am also coming. I am also coming. زه هم در روان یم. هم پکې راغی. coming در روان یم. I am also coming. زه هم در روان یم. I am also coming. زه هم در روان یم. where وی چېرته. where چېرته. where is your home. ستاسو کور چېرته دی. where is your home. ستاسو کور چېرته دی. where وی چېرته. home وی کور. your ستاسو. where is your home. ستاسو کور چېرته دی.
Where is your home? ستاسو کور چېرته دی؟ دا شوې د نن ورځې لس جملې. هره جمله چې کوم دی لس پیرې 15 پې ځان سره اړوئ او ځان سره ویې وایئ. ځان سره په جهر هم ویې وایئ. دا او دې کې کوم دی خلکو مخامخ هم ووایئ چې ستاسو ژبه وچلېږي او هغسې بل ښه ورځي نه هغه به ته لفظ صحیح وي تلفظ صحیح کوي ته بیا چې لکه دا الفاظ داسې وایه. نو په جهر یې وایئ بیا وایئ ځان سره وایئ سکرین شوټ یې کوئ او دا کوئ یې او پښتو کې مطلب چې د په انګلیش کې لفظ نه درځي نو بره په لومړۍ کرښه کې ما هغه انګلیش په پښتو کې څه لیکلی لکه فرض که ویر از یور هوم ما بره په پښتو کې تاسو ته لیکلی دی. نو هر وخت ځان سره یادوئ وایئ که نه تا یاد کو ځان سره یې غلی کېښودو نو دا ستا نه زده کېږي څپې ژبه نه چلېږي دې باندې بیا. نو ځان سره وایئ په هر ځای کې چې کوم دی وایئ 15 پیرې 10 پیرې